د خلکو د کورونو او زورونې او ناقانونه کړنو په وړاندې کابل د پولیسو چټک غبرګون. د کابل ولایت د پولیسو 14 امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي معلوماتو ترلاسه شوي عملیاتي هڅو په پایله کې یو شمېر هغه کسان نیول شوي چې د خلکو کورونو ته اوښتل، زورونې، ناقانونه کړنې ترسره کولې. حدود 2 هفته میشه دی کار سرقت‌های مسلحانه شروع کردیم که چند خانه را گرفتیم، هر چی که پیدا میکردیم میگرفتیم و دستپایشون رو بسته میکردیم. در آخر توسط مجاهدین حوزه 13 دستگیر شدیم. 7 نفر هستیم و 4 تا از منزلایی که سرقت کردیم شرکت داشتیم. از طرف روز کل ما یک جای بودیم و آخرش تصمیم میگرفتیم که دام خانه رو بریم و میرفتیم از سر بام بالا میشدیم، دستپای نفرها رو بسته میکردیم و وسایلش میگرفتیم میرفتیم. سالا یک تا تفنگچه پلاستیکی داشتیم همراه 2 تا چاقو. مدتی 1 هفته و 10 روز میشه که سرقت میکردیم، سرقت مسلحانه که اولین سرقت ما در شهرک اجنبی بود که 2 تا موبایل بود. دومیم از خانه سر کردای شهرک 12 امام. سومی هم در رگریشن که پول و دیگه طلا دیگه موبایل بود. دیگه سومی هم که پیسه بود. اولین سرقت ما که بود راگیری بود که بچه‌ها شهرک 2 تا موبایل بود، دیگه پیسه نقد، دیگه یکی شهرک سر کرده خانه را زدیم، پیسه نقد و کامپیوتر چیزا. سومی هم که اون رگریشن طلا و تیکه و موبایل چیزا. این چهارمی هم که صراف پیسه دلار و فهمیدید پیسه نقد و موبایل چیزا. در خانه مرد آمدیم مردا را بسته میکنیم، مردای شهر بسته میکنیم گپ زده و سر صدا ندانن. وقت در خانه داخل میشدیم کارد و زوره تفنگچه تهدید میکنیم پولتان کجاست، پولتان کجا ماندن. در زوره بچه های خوردش هم میگرفتیم تهدید میکنیم، مگه نشان نمیتیره بچه های تانه چی میکنیم که کارت میزنیم. آخرین سرقت منزل که رفته بودیم خانه صراف بوده که $2150 بوده، مبلغ 3 میلیون تومان بوده و از طرف ما صراف هم توسط چاقو زخمی شده بود و 2 روز بعدش هم در سایه پلوخوش از طرف نیروهای حوزه 13 به دستگیر شدیم. د معلوماتو له مخې دغه یوه کسیزې ډلې سره د 2200 امریکایي ډالر، 10000 افغانۍ، 22 میلیونه ایراني تومان او یو پلاستیکي تومانچه او 2 چاقو او 8 موبایلونه ترلاسه شوي دي. مسؤلینو وویل یاد کسان د خلکو د امنیت د ګډوډولو، زورونو او ټولنیز نظم د خرابولو په تړاو نیول شوي او له لومړۍ څېړنو وروسته به د قانون او اجرااتو لپاره اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د غلو یو کسیزه ډله چې د 14 حوزې په مختلفو ساحو کې او همدارنګه د کابل ولایت په مختلفو حوزو کې اغلاوې کړې وې. نوموړي کسان زموږ د حوزې د امنیتي او کشفي ملګرو د تعقیب لاندې وه. لله الحمد یاد کسان ونیول سوه او دوی په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی ده. ابتدایي دوسیه ترتیب شوې ده او د بعدي اجرااتو لپاره بدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سي. د دغو 2 کسانو په سر کې سرباندې علي رشاد نومېده چې مشهور په علي تای باندې وه او دوی له مختلفو تکتیکونو استفاده کوله. د خلکو د کورونو اغلا یې هم کړې ده او مهمه دا وه چې دوی به صرافان تعقیبوله او د خپل د کارځای نه به یې تعقیبول او د کور په لاره باندې به په خپل هدفي ځای کې د اسلحې او د چاقوګانو په وسیله باندې دغونه پیسې اخیستې، مال به یې ترېنه اخیسته. نوموړي کسان نیول سوي دي او موږ خپلو هیوادوالو ته بالعموم او بالخصوص د 14 حوزې اوسېدونکو ته اطمینان ورکوو. دغسې کسان انشاءالله د موږ د عدلي او قضایي تعقیب لاندې او امنیتي ملګري به دایم د دوی په تعقیب کې او دوی هیڅ وخت کې او په هیڅ ځای کې نشي خلاصېدی. که دوی چېرته له دوی نه کوم جرم کېږي انشاءالله حتما یو ورځ به دوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي او د خپلو اعمالو په جزا به رسېږي. او که الله دې نه کړي د موږ هېوادوال بالخصوص د 14 حوزې اوسېدونکي د دغسې واقعې سره مخ کېږي او دغسې مشکلاتو سره مخ کېږي، دوی کولی شي چې په عاجله توګه باندې د کابل امنیه قمندانۍ 100 شمېرې او ورسره د کورنۍ چارو وزارت یو سلونونه شمېرې سره اړیکه ونیسي. مجاهدین به په عاجله توګه محل د حادثې ته ځان رسوي او د دوی مشکل ته به رسېدګي کېږي.
خدا خیر بیته معاون سابقا. خدا شما را بدر مجاهدین خدا بدر عمر بیته، خدا بدر پایدار بسازه. خدا خیر بیته بدر معاون سابقا. خدا خیرتون بیته مدیر سابقا. انشالله وظیفه ما مسئولیت ماست، مکلفیت ماست. 24 سال انشالله بدر که بدر دولت برای ما پایدار بسازه. خانه آمدم دم صبح ساعت 7 بجه صبح، این خائنا بدر دم خانه در آمد. 7 تا خائن است در خانه در آمد. بدر پیسای ما را گرفت. کار داده بیخی گلونی بچگه که ما ماند دیگه. بدر خود ما را قچاقو زد. بعد از پیسا را گرفتن رفتن باز خدا خیر بیته بدر مجاهدین صاحبای قنده برای ما بدر اول داد که بیا بدر ما دوزار را بدر گرفتار کردیم، بیا بدر پیسگه که تسلیم شو. خدا خیر بیته ناله آمدم بدر پیسگه که ما تسلیم شدیم. یک جوان سپاس از خورید صاحبای عزیزمان. ما در هتل کار میکنم، ظرفشوی هستم. در هتل کارم 1 بجه شب و 1:25 دقیقه آمدم از هتل در خانه. از پیش قد کلی دروازه باز میکردم، باز میشد. چق نمیزدم، زنگ نمیزدم. شب آمدم دروازه را کلی را انداختم، دروازه باز نشد. باز 2 دفعه تق زدم، باز نکرد. دفعه سوم تا تق زدم، دروازه را باز کرد. که داخل اولی در آمدم یا همین دوزا آمده بود مرا گرفت. باز برد داخل خانه مرا بسته کرد. باز در خانه رفتم، گفتم خیرت نیست؟ گفت خیرت است، سر صدا نکن. در حالی که دوز شاید 2:30 بجه آمده باشه یا 11 بجه شب آمده بود. اون وقت آمده بود. باز ما رفتم دمونجا، ما رو بسته کرد دمونجا. همون سیاسران هم بسته کرد. هم بچه کلان مرا هم بسته کرد. 2 دانه بچه خرد مرا بسته نکرد. دیگه اونمونجا تا صبح بودن اینمیا. تا صبح ساعت 4:10 بود، 4:15 دقیقه تا هم وقت رو بود. دیگه این وسایل های ما رو که برده بود، طلا بود. دیگه 4 دانه موبایل کلان بود، 1 دانه موبایل خرد بود. دیگه پیسه در جیب خودم بود گرفت. دیگه از خانه چیزی که بود نبود تلاشی کرده، اونها رو کلش گرفته بود، موبایل بیگ انداخته بود. اینمی کار شده بود. باز دین روز امی اوزه 13 برای ما زنگ زد، خدا خیرشون میده. برای ما زنگ زد گفت بیا ما سارقین دستگیر کردیم، بیاین شما می مالایتان تسلیم شید. د کورونی چارو وزارت پولیس د خلکو د مال سر عزت ساتنې لپاره د جرمي کړنو په وړاندې د خپل کشفي او عملیاتي هڅو ته دوام ورکوي او د هیوادوالو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.